السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته وایم چې رشید خان بیا د بن کټنګ ښځې سره څه ګلان کړي دي. که تاسو هم غواړئ دغه نه خبر سئ نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. زه به تاسو ته وایم چې دغه څه کیسه وله. نو راځم زه تاسو ته وایم دغه د هندوستان زیاتره ویبسایټو کې ما دغه خبر وکته. ما وویل ما راځه دغه وګورم چې دا څه خبره ده چې د رشید خان او بن کټنګ چې کوم د اسټرالیا یو آلراونډر داسې کولکتا نایټ رایډر ټیم کې دی لوبې هم ترسره کوي. د دغې ښځې سره رشید خان یو څو هسې خبرې کړي دي. نو د هندوستان زیاتره ویبسایټو کې ما دغه خبر وکته. کیدای شي تاسو هم ورنه خبر یاستئ. نو ما غوښتل چې زه تاسو ته واضحه کړم. نو لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ د رشید خان دوی د ټیم اولنۍ لوبه که خیر د یکشنبې په ورځ باندې ترسره کیدونکې وله. دغې لوبې نه مخکې رشید خان په خپل انسټاګرام اکاونټ کې یو پوسټ کړی و چې ده ورکې لیکلي ور چې آر ریډي فور ټومارو گیم اورنج آرمي، یعنې زه تیار یم چې دغه یکشنبې په ورځ چې کومه لوبه ترسره کیدونکې ده دغه کې ښه وځلیږم، یعنې زه ورته مکمل آماده یم. نو لاندې کې بیا ورته د بن کټنګ ښځې کمنټ کړی ده چې د رشید خان د مخکې هم دغه کمنټونه به دوی کول سره، خو رشید خان مینوال هم ده. دغه د بن کټنګ ښځه چې کومه یوه ده وایي د رشید خان مې ډېر زیات خوښیږي. د ده بولینګ او د ده استعداد نه زه ډېر زیات متاثره سوی یم. بیا لاندې ورته رشید خان کمنټ یې داسې لیکلی دی چې زه په انګلیش کې ورته لیکلی دی چې سوري بټ آی ګو فور KKR دس ټایم، یعنې دی دا خبر ورته ورکړی ده چې زه دا ورته د کولکتا نایټ رایډر ټیم چې کوم ده د دغه طرفداره یم. بیا لاندې کې رشید خان ورته نو لیکلی دی، یعنې تاسو دغلته کتلی سئ نو ډېر غټ نو یې لیکلی ده او بیا خندا کارتونیم بیا ورته لیږلی ده. خو دغه که موږ وګورو بن کټنګ ښځه کله به چې رشید خان پاکستان سوپر لیګ یا نورو لیګونو کې به لوبې ترسره کولې نو دی به رشید خان ته ویلي چې زه د تاسو د ټیم طرفدار یم. یعنې ځکه نن که د موږ وګورو KKR ټیم کولکتا نایټ رایډر کې د ده میړه لوبه ترسره کوي، یعنې بن کټنګ لوبه ترسره کوي، نو د هغه په وجه باندې دی ورته لاندې بیا لیکلی چې نن لوبه کې زه تا طرفداره نه یم بلکې د بن کټنګ ټیم کولکتا نایټ رایډر ټیم چې کوم ده د هغې طرفداره یم. نو دغه دومره کې خبره ونه. نو د هندوستان زیاتره ویبسایټو کې ما وکته نو ما وغوښتل راځه زه تاسو سره هم شریک کړم.